أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس آیا کینه کوي د خلکو سره على ما آتاهم الله من فضله په هغه سوچ ورکړي دي دوی ته الله د خپلې مهربانۍ نه. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب یقینا ورکړو مونږ آل د ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمه او پوها په دین وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړو مونږ دوی ته بادشاہي ولیا. فمنهم من آمن به پس بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې ایمان راوړی په هغې باندې ومنهم من صد عنه او بعضې د دوی نه هغه څوک دي چې واوړېدلو د دوی نه. وکفا بجهنم سعیرا کافي د جهنم اور بل کړی شوی. په دې کې د یهودیانو یو بل بد صفت هغه ذکر کیا چې دوی کې حسد ده دوی کې ضد ده. ګوره یو بخل ده او بل حسد ده. ځکه دا حسد د دې بخل نه دا اولیو عیب ده. ځکه حسد دی ته ویل کېږي الله رب العزت چا باندې یو نعمت کړی دی او ته دا نعمت د دنه د زایل شي نو کماته میلاو شي او کماته میلاو نشي نو په نسبت د بخل باندې د حسد د اولی عیب ده. او دلته د ام په معنا د بل باندې ده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله بلکې حسد کې د خلکو سره پاغ سبانه چې الله ورکړي دي دوی ته عامل فضله د خپل فضلنا. د ناس نه مراد نبی له سلام ده او مل فضله د دین مراد د نبی له صلوات و سلام او نبوت ده. دارنګ دوی با حسد کولو چې دې پیغمبر ولی دومره ډېری بیبیانی هغه کیا په دې بس وزیدله. نبی علیہ السلام کې ډېر کمالاتو د نبی علیہ السلام ډېر فضایلو نه دوی په دې وجه باندې د نبی علیہ السلام سره حسد او هغه شروع کړ. دارنګي نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام ملګری صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نبوت او بل دادا دی امت الله غره امت ویلې ده. وکذالک جعلناکم امه وسطا د دوی په نبی علیہ السلام باندې نبوت او په دې امت باندې دا غورواله اغا نه پیرزو کېدو نو حسد کاو. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب
پس یقینا موږ ورکړو آل ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمه فوهه د دین فقد آتینا دا پا پسهیه ده چې شرط دلتا پټ دی یعنی که دوی حسد کوي نو دا حسد د دوی غلط دی او د دې جملې د مخکې سره مناسبت داره چې فلیس هذا عطاء بديع منا یعنی دا خبره زموږ نه ناشنا نه ده بلکې زم دغه شانې ورکړه پیغمبرانو ته کومه الله وی دغه شانې ورکړه زه پیغمبرانو ته کوم ګوره ابراهیم علیه السلام ته الله وی نبوت می ورکړی و کتاب می ورکړی و او د ټولو موحدینو سردارو هغه می وګرځوله خصوصا د ابراهیم علیه السلام اولاد ته می کتاب او حکمت ورکو یعنی با عمل علم او دولی ملکیت او خاوندانو هغه می وګرځوله او د موسی هارون علیہ السلام مشری او بادشاہی او د داوود او د سلیمان او د یوسف علیہ السلام بادشاہی اخو ما غیلم بادشاہی ورکلی وا مشری ورکلی وا نو ګوره کله چې دا الله ورکړه دا نو دا خو سبب او هغه د حسد نه دی خو بیا په کار دا چې دا خلک دا يهود د دې پیغمبر سره حسد کوي نو په کار دا وا چې بیا د دغه پیغمبرانو سره هم حسد واغې کړي وي تفسیر منار کې وایي چې ګوره دوی دا وایي چې د پیغمبر ولې ډېری بي بیان دي نو د داوود علیہ السلام او صلبی بیانې وي د سلیمان علیہ السلام دیار لسوا خدوي او وسوا وینځوي نو دې دوالو پیغمبرانو منون خو زمونږه په نبی باندې اعتراض او هغه حق نشته ده چې دوی راولګيږي او دې پیغمبر باندې اعتراض وکړي فقد اعطيناهم مع كثرة حصادهم فلم ينتفع الحصاد ولم يضر المحصود یعنی دغه پیغمبرانو ته مونږه دغه کمالات او رحمتونه ورکړو سره د دینا چې حسدګری زیاتو نو حسدګرو تاسو پیدا میلاو نشو او حسد کړي شو تاسو ضرر اغا ون رسید تفسیر روح المانی کې ویا نو دغه شانې دا يهوديانو دا به حسد کی خلی کنا پیدا باور نکي وآتیناهم ملکا عظیما من ورکړه او دي تا بادشاہي غټا ملک عظیم هغه سو د مفسرین ویا ملک عظیم دا چې دي ته د دنیا سیادت ورکړه و او د نبوت خاندان هغه ګرځولي و لکه ګورا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام فمنهم من آمن به پس بعض دوینا کس دے چی ایمان راوڑے دے پدے باندے فمنهم من آمن به پدی کی تقسیم ہو دا انسانانو بیانیا دا ورستو د تخویف او د بشارتنا من آمن به ځنی مفسرین وی چې به کې دا ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي ده یعنی
د دې يهوديانو ناس کسانو په نبی له سلام ایمان راوړو لکه عبد الله ابن سلام او څه کسانو څه وکړو انکار وکړو نو ګوره د انکار کوونکو انجام هغه څه شو جهنم شو او دویم قول دار چې به ضمیر هغه شی تراجه دی چې آل د ابراهیم علیه السلام ته ورکړل شوی و نو پدې کې نبی له صلوات و سلام ته تسلی ورکول مقصد دی چې ګوره چې آل د ابراهیم د نعمتونو بارک خلق هغه دوه ډلې شوی و نو ګوره خلق دوه ډلې شوی نو داغه شان ته نقصان نه ورکړي نو رسیدلې نو دغه شان اے نبی ستا بارک بعد خلق دوه ډلې شوی دي نو تا ته هیڅ نقصان نشي رسوله بلکې د مخالفینو مخالفت کوونکي هغه لپاره جهنم هغه تیار شوی دی چې دی با جهنم ته ځي او ځنې علما وایي چې به ضمیر قرآن تراجه ده یعنی د انبیاء د هغې تابعدارو ایمان راوړو په قرآن باندې مخکې د نزول نه پسو د نزول د دی نه او بعد نور کسان دي چې د قرآن نه اعراض وکړو او نور امتناع منع کړه صد عنه لازمی او متعدی دواړه صد عنه یعنی خپل باندې منع شوی و او بل دا متعدی دا نور هما منع کړي وو